د کرکټ ستره او تاریخي بریا دې ټولو هیوادوالو او غمځپلي ملت ته مبارک وي. افغانستان وکړای سول چې خپل سیال پاکستان ته ستره او تاریخي ماتې ورکړي. افغانستان له پاکستان څخه په لوی توپیر د کرکټ 50 اوریزه لوبه وګټل چې له امله د افغانستان اسلامي امارت لوړپوړو مشرانو او چارواکو د کرکټ لوبغاړو او هیوادوالو ته د یادې بریا مبارکي ویلې. دا چې د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو لوبه څنګه او په څومره توپیر له پاکستان څخه وګټل او د اسلامي امارت کومو مشرانو د کرکټ د تاریخي بریا مبارکي ویلې. بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د کرکټ نړیوال جام افغانستان په 8 ویکټو په لومړي ځل پاکستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د 50 اوریز نړیوال جام د لوبو په لړ کې د هند په چینای ښار کې سره مخ سوي چې افغانستان په 8 ویکټو پاکستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبه نن دوشنبه د لړم اوله ترسره سوه چې پاکستان د ټاس په ګټلو د توپوهنې پریکړه وکړه او افغانستان ته د 283 منډو هدف ورکړ. د پاکستان له لورې تر ټولو ډیرې منډې 4 پاکستاني لوبډل مشر بابر اعظم وکړې. د افغانستان له لورې د توپ اچونې په برخه کې تر ټولو ډیرې ویکټې نور احمد واخیستې چې په لومړي ځل په نړیوال جام کې د لوبېدو فرصت ورکړل سوی و. نوموړي 3، نوین الحق 2 او محمد نبي او عظمت الله عمرزي یوه ویکټه ترلاسه کړه. افغانستان د توپوهنې په برخه کې قوي پیل وکړ او د پیل لوبغاړي عظمت الله عمرزي پر 130 مجموعي منډو له لاسه ورکړ. د افغانستان لپاره تر ټولو ډیرې 8 منډې وکړې. تر دې وروسته لوبډل مشر حشمت الله شاهدي او رحمت شاه د یوې اوږدې ملګرتیا پر مټ په 49م اوور کې له پاکستان لوبه وګټله. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په یو ورځنیو لوبو کې پاکستاني لوبډله ماتوي. افغانستان به د روانې میاشتې اکتوبر پر 10مه له سریلانکا سره مخ کیږي. د کرکټ د دغې بریا په مناسبت ټولو افغانانو یو بل ته تودې مبارکۍ ورکړي. ترڅنګ یې د افغانستان د اسلامي امارت مشرانو هم ټولو هیوادوالو او د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو ته د خوښۍ ترڅنګ مبارکي ویلې. انس حقانی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي: زموږ کرکټ تر بل هر وخت په ښه وضعیت کې دی. په لومړي ځل مو د انګلند او پاکستان ټیمونه مات کړل. دا غټه کامیابي دې ټولو ته مبارک وي. افغانان مستعد خلک دي چې متحد وي او د ټیم په توګه کار وکړي. هر څه ممکنه وي. د اسلامي امارت ستر تبلیغاتي مبلغ ستر جنرال مبین خان هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي: الله اکبر. ټولو هیوادوالو ته د زړه له کومې د کرکټ د په زړه پورې بریا مبارکي وایم. د پاکستان د کبر ښکر یې ورمات کړ. د دې ترڅنګ قاري سعید خوستي هم پر خپل ټویټر پاڼه د افغان کرکټ ملي لوبغاړو ته مبارکي ویلې او د هغوی د لا بریا غوښتنه یې کړې ده. عباس ستانکزي هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو او افغانانو ته د دغې سترې بریا مبارکي ویلې ده او دا د کرکټ په برخه کې د افغانانو لپاره یوه ستره لاسته راوړنه یاده کړې ده. د دې ترڅنګ نورو طالب مشرانو هم مبارکۍ ویلي دي، خو ترڅنګ یې د هیوادوالو څخه غوښتنه کړې چې هوایي ډزې دې نه کوي ترڅو خلک ونه ځورېږي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. یو ځل بیا دې هم ټولو افغانانو ته د دغې سترې بریا مبارک وي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.